شئ د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. پیل باید د مهمو خبرونو د سرټکي په اتریش کې د طالبانو د مخالفانو راغونډېدل. د ویانا بهیر د غونډې لومړۍ ورځ پیل شو. د خپلو طبیعي حقونو د افغان ښځو محرومول. یوناما وایي پر ښځو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د اوږدمهالو زیانونو لامل شول. اسماعیل بقایي وایي افغانستان سره د ایران د حقابې ستونزه نه ده حل شوې. د غزې د اشغال اوازې. د اسرایلو لومړی وزیر وایي چې د غزې د نیولو لپاره د ټرمپ له پلان سره موافق دي. او امریکا او روسیې ترمنځ مذاکرات د اوکراین له حضور پرته پیل شول. بشپړ خبرونه. د ویانا بهیر غونډې لومړۍ ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د مقاومت جبهې د مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې د مشر یاسین زیا په حضور پیل شوه. سرچینو اشته صبح ورځپاڼې ته وویل چې دا غونډه د سې شنبې پر ماسپښین پیل شوه چې د راتلونکو ننګونو شننو د ګډو موخو لپاره یووالی، د طالبانو حتمي سقوط او د ویانا بهیر لپاره د لارې نقشې په اړه بحث شوی دی. په دې غونډه کې رنګین سپنتا، فوزي کوفي، خالد پښتون او رحمت الله یارمل هم د مهمو ویناوالو په توګه حضور لاره. د سرچینو په وینا په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو، ښځو، مدني فعالانو او نورو ډلو لږ تر لږه 100 کسانو ګډون کړی دی. د یادونې وړ ده چې دا غونډه به سبا هم دوام ولري. طالبانو تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د ویانا بهیر 4مه غونډه شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د اتریش په پلازمینه ویانا کې وشوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یوناما وایي چې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د اوږدمهالو زیانونو لامل شوی. دغه دفتر سې شنبې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان د دفتر لخوا په جوړه شوې غونډه کې د یوناما د مشر روزا تنبایوا د عکس په خپرولو سره زیاته کړي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه لا زیاتو رغنده خبرو اترو ته اړتیا ده. د دغه دفتر په وینا په پورته یادو شویو برخو کې د ښځو معنا لرونکي مشارکت ته بیړنۍ اړتیا ده. د یادونې وړ ده چې طالبانو افغان ښځې او نجونې زده کړو، کار او فردي ازادیو ته له لاسرسي محرومې کړي دي. که څه هم د طالبانو محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له غندلو سره مخ شوي، خو د دې ډلې زیاتېدونکي بندیزونه نه دي درېدلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي وایي چې له طالبانو سره یې د هیواد د حقابې ستونزه نه ده حل شوې. بقایي د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د ایران د سفیر علیرضا بیکدلي هغه ادعا رد کړې چې ویلي وو د ایران د حقابې ستونزه حل شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د بیکدلي خبرې په سمه توګه نه دي راخیستل شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه راز زیاته کړې چې د حقابې د موضوع د حل لپاره به له هیڅ ډول اقدامه ډډه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د ایران سفیر په کابل کې د ایران او افغانستان ترمنځ د حقابې ستونزه حل شوې بللې وه. د یادونې وړ ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي کابل ته د خپل سفر پر مهال د خپل هیواد د حقابې د ستونزې د حل غوښتنه کړې. د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې له جګړې وروسته د غزې تړانګې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ طرحې ته ژمن دی. ګارډین ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې نتنیاهو په دې باور دی چې له جګړې وروسته به په غزه کې نه حماس وي او نه د فلسطین خپلواکه اداره. په راپور کې راغلي که د ټرمپ طرحه عملي شي نو د 2.4 میلیونه خلک باید له غزې ووځي. دغه طرحه د سیمې د ځینو هیوادونو له جدي غبرګون سره مخ شوې ده. د اسرایلو د لومړي وزیر دفتر ویلي چې یو مرکچي پلاوی به له مصري چارواکو سره د کتنې لپاره قاهرې ته ولاړ شي. ټرمپ دغه راز ټینګار کړی چې د یرغمل شویو کسانو له خوشي کېدو وروسته به د غزې برخلیک په همغږۍ سره د تل ابیب په واک کې وي. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ په یوې اړخیزې تګلارې سره ټول واکونه اسرایل ته سپارلي دي. د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مذاکرات په سعودي عربستان کې د کیف د استازو له حضور پرته پیل شوي دي. رویټرز راپور ورکړی چې دا مذاکرات د سې شنبې په ورځ د سعودي په پلازمینه ریاض کې پیل شوي. په دې ناسته کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په موخه د خبرو لپاره سره کتلي دي. په دې ناسته کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مرستیال مایک والز هم حضور لري. دا مذاکرات د سعودي عربستان په منځګړیتوب پیل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د کیف له حضور پرته د سولې هیڅ بهیر ورته د منلو وړ نه دی. بلخو اروپایي هیوادونه هم پر دې اندېښنه څرګنده کړې چې په دغه مذاکراتو کې حضور نه لري.
ویل کېږي چې دا مذاکرات به په سعودي عربستان کې د پوتین او ټرمپ د راتلونکي کتنې لاره هواره کړي. تر دې وړاندې کرملین د جو بایدن د ولسمشرۍ پر مهال له واشنګټن سره د روسیې اړیکې صفر ته راټیټې کړې. قدرمنو لیدونکو، د مهمو خبرونو ټولګه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بښونکي خدای څخه